سلامونه هرکلی مو کوم چې د غوټۍ درس ګورئ. زه ښوونکی غوټۍ یم. اوبه د ژوند سرچینه ده او زموږ د ژوند په مختلفو برخو کې په بېلابېلو بڼو موجودې دي. د آرام سمندر پراخې اوبه، د بند امیر جاخیر رڼې او ښکلې اوبه او د هلمند سیند روانې اوبه. په دوبي کې د باران څاڅکي او په ژمي کې د واورې بوڅارکي دا ټولې اوبه دي. کله چې موږ تږي شو نو اوبو ته اړتیا لرو څو تنده پرې ماته کړو. د دوبي په ګرمې هوا کې زموږ له بدن څخه خواړی بخیږي او د بدن تودوخه کنټرولوي. دا له اوبو سره تړاو لري. اوبه زموږ د روغتیا د ساتلو، د ژوند د خوندیتوب او د ټولنې د پرمختګ لپاره مهمې دي. نو موږ باید د اوبو په اړه څه نه څه معلومات ولرو. تاسو د اوبو په اړه کومې پوښتنې لرئ؟ لومړی به په کابل کې د څو زده کوونکو پوښتنې واورو. زما نوم محمد عادل دی. اوبه ولې په یخ بدلیږي؟ زما نوم میرویس دی. زما پوښتنه دا ده چې اوبه څه شی دي؟ اوبه ولې ورځ تر بلې کمیږي؟ من محمد است. سوال من این است که آب چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من سعید ابوذر است. به ما سوال پیش آمد که آب چی است؟ زما نوم محمد صابون ده. زه له تاسو نه پوښتنه لرم چې د اوبو په څو ډوله دي. زما نوم زاهد الله. پلار نوم محب الله. زما سوال دغه دی چې اوبه ولې یخ کیږي؟ له دغو زده کوونکو څخه مننه کوو. زه به په ننني درس کې دغې پوښتنې ته ځواب ووایم چې اوبه څه شی دي. راځئ په دې اړه یوه کارتوني ویډیو وګورو او د همدې پوښتنې ځواب به پکې ومومو. اوبه څه شی دي؟ اوبه بې بویه او شفافه مایع ده چې په عادي تودوخې کې پخیږي. کله چې د اوبو د تودوخې درجه صفر شي نو یخ کیږي او کله چې دا درجه له 100 پورته شي نو په جوش راځي. که موږ په برېښنایي ټانک کې اوبه واچوو او برېښنا ورته ولګوو، له یوه اړخه به یې په اسانۍ سوځېدونکی او چاودېدونکی هایدروجن او له بل اړخه به یې اکسیجن راپورته شي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې اوبه له دوو عنصرو یعنې هایدروجن او اکسیجن څخه منځته راځي. برعکس که هایدروجن له اکسیجن سره وسوځول شي نو اوبه منځته راځي. اوبه په دریو ډولونو یعنې مایع، جامد او ګاز پیدا کیږي. یخ د اوبو جامده بڼه ده او بخار د اوبو ګازي بڼه ده. د اوبو بخار بیا په فضا کې ډېر شتون لري. که موږ یخ ته لږه تودوخه ورکړو نو په اوبو بدلیږي او که بیا اوبو ته تودوخه ورکړو نو په بخار بدلیږي. برعکس کله چې بخار سول شي نو پر مایع بدلیدای شي او که لږه نور سول شي نو جامده بڼه ورکوي. په ځانګړي حالت کې یخ په مستقیمه توګه پر بخار بدلیدای شي او هم بخار په مستقیمه توګه یخ کیدای شي. د ژمي په سهار کې پر موټر یخ شوی شبنم لیدل کیږي چې دا له بخار څخه رامنځته شوی دی. څنګه آیا تاسو په دې پوه شوئ چې اوبه څه شی دي؟ د ننني درس عمده ټکي دی یاد کړئ. اوبه په عادي تودوخې کې مایع وي. اوبه د سانتیګراد په کچې له 100 درجو نه په پورته تودوخې کې جوش کیږي. اوبه په 0 درجه کې یخ کیږي. اوبه په دریو ډولونو یعنې مایع، جامد او بخار پیدا کیږي. هیله ده چې تاسو داسې معلومات زده او یاد کړي وي. که تاسو کومو علمي معلوماتو ته لیوالتیا لرئ، ښوونکی غوټۍ ته یې وړاندې کړئ او موږ به ټول په ګډه ښایسته او ګټور علمي معلومات ترلاسه کړو. مهرباني وکړئ چې پوښتنې مو دغه ایمیل ته واستوئ. زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.